د بلخ مرستیال والي له ملپلاوي سره یو ځای د دې ولایت له 5 تولیدي کارخونو لیدنه او ارزونه وکړه. نوموړي د دغو کارخونو له څښتنانو سره د لیدنې پر مهال یې د هغوی تولیدي فعالیتونه د خلکو د اړتیا وړ توکو په برخه کې ارزښتناکه وبلل او اسلامي امارت یې د کورنیو تولیدونکو د پیاوړي ملاتړ په برخه کې هوډمن وباله. کوشش نظام اسلامی امارات اسلامی همی است که همی صنعتکارا تقویت شود، حمایت شود، ترقی بکنه، تولید داخلی ما اضافه و اضافه تر شود، خودکفا شود. موضوع خود را است چون که مردم ما شما از بیرون کشور سرازیر شده آماده است که کوشش میکنه که ما در مردم ما در حواس توان خود اشتغال زایی شود، کار یاب شود، چون که فابریکه ها زیاد شود، فابریکه وسعت پیدا بکنه. همداراز د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس وویل چې له کارخونو د مقاماتو له اونیزو لیدنو څخه موخه د هیواد د تولیدي سکتور ملاتړ او وده ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی به د اسلامي امارت د مسؤلینو د هدایت پر اساس صنعتکارانو ته ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. الحمدلله د مځکې مشکلات دي الحمدلله تاسو ته بهتر معلومه ده چې هغه حل دي. 4,000 جریبه ځمکه یو او 60,000 جریبه ځمکه نوره د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله لخوا څخه بلخ ولایت صنعتکارانو ته منظور شوې ده. او د برق مشکلات تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ تاسې برق چې دی هغه وارداتي دی او په بلخ ولایت کې هغه تاسې ولیدل چې څو ورځې مخکې 40 میګاواټه سولري برق د دادي ولسوالۍ کې افتتاح شو او د هغه ترڅنګ 52 میګاواټه حرارتي برق چې د شبرغان د غاز څخه تولیدېږي هغه هم ان شاء الله په دا نږدې وخت کې ان شاء الله د هغه افتتاح شایده موږ تاسې وسو. د بلخ د قانونو او صنایعو خونې رئیس دغه ګام د اقتصادي بنسټونو د پراختیا او د هیواد د ځان بسیاینې لپاره د یو نوي پړاو پیل او د صنعتکارانو د اساسي اړتیاو د حل لپاره مهم وباله. نمید دید و بازدید بوده که مشکلات را صنعتکارا ارائه کردن و در این توجه خاص صورت گرفت از طرف مقام ولایت بلخ، از طرف شهرواری، از طرف ریاست صنعت و تجارت. له بلې خوا د بلخ یو شمېر کارخونه لرونکو د کورنیو تولیدونکو د ملاتړ په برخه کې د مسؤلینو له هڅو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نور ملي سوداګر دې هم دننه په هیواد کې پانګونه وکړي څو د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې شاوخوا 1,200 تولیدي کارخونې فعالې دي او دغه کارخونې توانېدلي څو د 132 قلمه توکو په برخو کې د ځان بسیاینې له امله د دې ولایت د مارکیټونو اړتیاوې پوره کړي.